د مزار شریف په زړه کې د غالۍ اوبدلو دغه کارخونې په خپل ځانګړي هنر او نوښت یو ځل بیا د افغانستان نوم په سیمه کې روښانه کړ. په یاده کارخونه کې د لومړي ځل لپاره غالۍ اوبدونکي بریالي شوي چې د 200 مربع مترو په بېسارې اندازې غالۍ جوړه کړي چې دا د افغان کارګرانو یو بې مثاله هنري نوښت بلل کیږي. 2 سال طول کشید که در بافتن هستی در 20 نفر کارگر ما کار کردن و در حساب ازی ما بسیار زحمات کشیدیم. در ولایت جوزجان ولسوالی دینار میگن در منطقه قرقین است. دغه کارخونه د ډیرو کلونو راهیسې د دودیزو غالیو د تولید په برخه کې فعاله ده او په افغاني ډیزاینونو جوړ سلګونه متره غالۍ د نړیوالو بازارونو ته وړاندې کړي دي. د یادې کارخونې مسؤل وایي چې د دغې غالۍ له اوبدلو څخه د دوی موخه نړۍ ته د غالۍ اوبدلو مسلک بیا معرفي کول او د افغانستان لپاره یو ویاړ لاسته راوړل دي. ما انگیزه ما به می بوده که ما در وطن خود، در سمت خود، در مردم خود یک ابتکار کرده باشیم. ما این افتخارات به همه مردم افغانستان میدانیم. صنعتکارای ما کوشش کردن با سعی و تلاش تا 2 سال قالین 10x20 که یعنی 200 متر مربع قالین تولید کردیم و مواد از تار از کاملا پشم وطنی است و رنگ آمیزی از همیشه رنگای طبیعی، رنگای گیاهی است. خوشبختانه ما بسیار با زحمات کارمندای خود و هم تولید کنندهای خود این تولید کردیم. له بلې خوا د دغې کارخونې یو تن کارکوونکی چې له خپلو نورو همکارانو سره یې د دغې غالۍ په اوبدلو او چمتو کولو کې فعاله رول لوبولی ویاړي چې هغه او ملګري یې د دې غالۍ په اوبدلو کې ونډه اخیستې ده. دا غالۍ اوبدونکی ډاډ ورکوي چې که اړتیا وي نو دوی کولی شي تر دې هم لویې غالۍ جوړې کړي. احساس داشتم همه قالن جور شود، تیار شود، یک جای بره و اوار شود، مردم خوشحال شود از ما هم خوشحال هستم. اگر موادش داشته باشه، کل چیزاش تیار باشه، همه 200-300 متر جور میشه. قچیش خودم میشه 2 دفعه پیش ما میاد، یک دفعه اولش میاد کوره او را برابر میکنیم، باز شش میره، بعد میره اینجا، بعد ما تیاریش قچی میکنیم. 2 دفعه دست ما میاد. بسیار ابتکار میکنیم که در 200 متر قالین که است در ثبت افغانستان خوب قالین 200 متره. دا 200 مربع متره غالۍ یوازې د هنر کار نه دی بلکې د هغو خلکو د استعداد، صبر او کلتور یوه نښه هم ده چې له کلونو راهیسې یاد مسلک پر مخ بیولی دی، هغه څه چې د افغانستان یو روښانه شاهکار بلل کیږي.